أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان فی خلق السماوات والارض بشک په پیدا کولو د اسمانو د مځکې کې وخت اختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځې کې پتلل او راتلل او ودیدل او لنډیدل لآیات دلائل د عبرت د قدرت د اولي الابصار الباب خوندانو د عقل را چې څوک وشاري په دا پیږي چې الله قادر مطلق ذات د تصرفات ټول دی کی خو وشار خلق څوک دي الله خپل مستفسر کی الذين وشار خلق هغه څوک دي یذکرون الله چې یادوي الله قیاما په ولاړې او قعودا په ناسته او علی جنوبهم په پروت باندې څوک داسې وي چې پر منځ قادر او په ولاړې مسکی چې نو قادر په ناسته کې چې نو قادر په پروت څوک نه دا عام ذکر مراده ولې بل ځکه آیت راځي اذا قضيتم الصلاه چې المز موکو فذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بیا په ولاړې ذکر کوي په ناسته ذکر کوي په پروت ذکر کوي او خيار خلق هغه دی وای تفکرون په خلق السماوات والارض چې دی فکر کوي سوچ کوي په پیدایښت د اسمانو او د ځمکې کې او دا وی ربنا ما خلقت هذا باطلا اے الله دا ټول نظام ته عبث نه پیدا کړی اوس نو کدی موږ نه څه تقصیر شوی وي یا الله ته نو معافرت وکي فقنا عذاب سبحانك پاکي د تعالی فقنا عذاب النار موږ وساتو دی اور د جهنم نه ولی ربنا ای رب دموږ انک من تدخل النار بشکت چې څوک داخل کې اور ته فقط اخزیت د رسوا کو وما للظالمین من انصار نشته کافرانو ته مددګاران او دغه وشار خلق هغه دي چې دا وی ربنا ای رب دموږ اننا سمعنا مناديا موږ واورید د خبر دی اعلان کوونکی ینادي د ایمان چې ناری ویل خلک را بلل دي ایمان په طرف باندې دا ویل ان امنو بربکم چې ایمان راوړي پر رب خپل باندې په امن نامو ایمان راوړ دا قران غږی رسول الله غږی د رسول الله خبره موږ نن اوریدلې ولې وای کوم خبره چې په تواتر نقل شي دا د څه د لکه عین چې دی غسړي نه اوریدلې دا د حدیث مبارکه تر موږ را رسیدلې دي کنه دي را رسیدلې او دا به خيار خلق ربنا ای رب دې مغفر لنا ذنوبنا مخت مغفرت وکي دي ګناونه دي موږ چلوې ګناوي دي وکفر عنا سیئاتنا ورجه لري کدي موږ نه صغیره ګناوي دي موږ وتوفنا مع الابرار موږ مړه کې په داسې حال کې چې موږ داخلي په ډاله دي نه کانه کې معیت زمانی وای نه د مراد موږ د صحابه سره اوس په زمانه کې یو ځای کېدای شو څوره سوا کنه مخکې ده دا معنا چې دیغو په لیس کې د حال کې مړ کې چې دیغو په لیس کې داخلي فدخلي فی عبادی وادخلي جنتی چې دیغو په محبت کې موږ مړ شو بیا به دیغو په ډاله کې یو ځای کېږو او دا وخیاران خلق دي دا وی ربنا رب دې موږ واتنا راکې مقتا ما وعدتنا هغه چې تای وعده کړی د دې موږ سره علی رسولک په رب دې رسولانو خپل باندې ولا تخزنا یوم القیامه ما رسوا کوي په ورځ قیامت باندې انک لا تخلف الميعاد بشکت چې مخالفت نه کوي په وعده خپل کې فاستجاب لهم ربهم پس قبول کی دوی لره الله دعا ودی او دا ورسره وعده وکي چې ان لا اضيع عمل عامل زنزای کوم عمل د عمل کوونکی منکم د تاسو من ذکر نارینوي او انثى کا خزوي ډیر وخت کې خزو به شکایت وکړي چې یا رسول الله په قران کې د نارانو ذکر کیږي د خزو نه د موږ خزو المنذ یا روزه یا زکات یا حج د نیک عمل قبول نه د کوله الله وی زه د هیڅ انسان عمل نه ضایع کوم کنر وی کې خزا ولی بعضکم من بعض زین د تاسو د زین نور نه پیدا یې نر د خزه نه پیدا ده خزه د نر نه پیدا ده اعتبار تقوا ته ده نو که خزه متقی او هغه اعلی محبوبه ده کنر متقی او هغه اعلی محبوب ده فالذین هاجروا نو هغه کسان چې هجرت کړي او خرجوا من دیارهم یتر شوی د دې خپل کورونا او اوذ فی سبیل دې ته تکلیفونه رسیدلې دي ما په لار کې وقاتلوا جنگونه کړي د کفارو سره او قتلوا د شهیدان شوی دي لا اکفرن عنهم سیئاتهم زرد زبل رکم د دین ګناهونه دي ولا ادخلنهم زرد زب داخل کوم د جنات جنتو ته تجری چې بهيږي من تحتها الانهار لاندې تر بنگلو ویالي ثوابا من عند الله دا جزاء دې نیکو باور کوم غدای ته په جزاء ورکول سره را طرف دې الله نه والله عنده حسن الثواب دې الله سره ډیر ښه ثواب ده دا چې کافران ماړو مسلمان مسکینان لکنن سبا بعضی مسلمانانو ته پزړو کې دا ورګرځي دا چې وګوره دوی ته خدای دومره ورکړي دا چې سره لدینه چې الله نه مني او موږ ته کم ده الله وی ای مسلمانان دا دې په هغه په دنیا ما دوکه کېږي دا خو یو توش په خوند د دښمن د یو توش په زهر ورکوم به ابدي ځای جهنم ده ته که یو څو ورځې په تکلیف کې خو ابدي ځای جنت ده لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد تا دې تیر نه باسي ای اوریدونکو تللو راتلل دی خلکو چې کافران دي په داخارو کې چې ځکه نن چین ته تللی ده نن
پلانکي ملک ته تللی نن پلانکي ملک ته تللی تجارتونه کوي چې په دغه باندې ته خطا نه شي متاع قلیل دا یو څه لږ وخت فایده اخیستل دي د دې مأواهم جهنم بیا ځای د استوګي جهنم د وبئس المهاد ډېر بد ځای د استوګنې د دا جهنم لكن الذين اتقوا ربهم لكن هغه کسان چې د الله نه ویریږي لهم جناتون شته د دې لپاره جنتونه تجري چې بهیږي من تحتها لاندې تر بغلوی الانهار ویالې شراب شودې شاد اوبه خالدین فیها همیشه به په دغه جنتو کې نزول من عند الله چې دا مېلمستیا ده له طرفه د الله تعالی نه وما عند الله خير للابرار هغه ثوابونه چې د الله پرې ډېر غوره دي د نیک عملو لپاره ځکه ختمېدن نه لري وإن من أهل الكتاب زين دي أهل الكتاب لمن أغتوك يؤمن بالله چې ایمان لري راوړي په الله باندې وما أنزل إليكم په قرآن چې تاسو ته نازل شوی وما أنزل إليهم په کتاب چې دوی ته نازل شوی خاشعين لله عاجزي کوونکي دي الله لره لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا دین اخلي په آیاتو د خدای پاک باندې لګ روپي اولئک لهم اجرهم عند ربهم دغه يهود علما چې مسلمان شوي دي لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه نور مرګري دي دغه لپاره اجر د پنه دی رب دي ان الله سريع الحساب بشک الله تعالی چې د ډیر زر د حساب دي یا ایه الذین آمنوا اصبروا ای مسلمانانو صبر کړئ وصابروا او په صبر کې په خپل دښمن غالب شئ ورابطوا او تاسو په مرابطه وکړئ په اسلامي سرحداتو کې اوسېږئ واتقوا الله دې الله نه ویریږئ لعلکم تفلحون تاسو به شاید کامیاب شئ دلته بلنده خبره توکو ډېره مهمه ډېره ضروري لکه مخکې چې ویلې که تاسو ته تکلیف ده خو کافر ته تکلیف ده خو تاسو خو د ثوابو امید هم لرئ او دی خو یې نه لري نو دلته کافر په تکلیفو صبر کړي ته هم صبر کا خو په صبر کې په ده ځان غالب که ته ډېر صبر کا ولې هغه آخرت نه لري صرف د دنیا د ګټې دپاره صبر کړي ته خو دواړه ګټې لري د دنیا یا فتحه یا شهادت ده دا یو خپل سرحدات ساتي خو ته خپل سرحدات وساته مرابطه وکړه یو شو روز په سنگر کې اوسېدل دا سرحد کې چې کافران رانه شي په مسلمانانو باندې تر دنیا او ما په بهتر ده یو معنا دوم د تصوف په اصطلاح باندې یو د کافر سره جنگ ده اخو کله کله پیږي په یو کې حکم دا ده چې ته صبر کې لکه کافر چې صبر کې او په صبر کې طریقه نه ځان غالب او الته په معسكرو کې اوسېګا لکه دوی چې اوسېږي دوم وایي د نفس د شیطان سره مقابله ده دغه جهاد اکبر ویل شوی ځکه دا ټول عمر ده اوس نو دلته د چا سره جهاد د نفس سره نفس هم صبر کی د خپل خواهشاتو په پوره کولو باندې دا کور چې پرېږدي مسافر کېږي دا لوږه او تنده ساړه او ګرمي چې تېروي دغه نفس ته اسانه دي ولې دنیایي خوندونه بیا اخلي دا په دغه خپل خواهشاتو باندې صبر کی مسافري هر شی برداشت کوي ته چې جنت غواړې د الله رضا غواړې روح عالم امر ته اخطاب ده نو خو تم صبر کا او په صبر کې طریقه نه ځان کلکه تر نفس نه او مرابطه وکړه اوسېږه په مدرسه کې اوسېږه په خانقاه کې لکه کافر په قبیل کې ناست وي تم دغه په مقابل کې همیش ناست اوسېږه مرابطه کا په دغه ځای کې وخت تېرې لمونځ دې په یو کم 50 کروڑه ذکر دې په یو کم 50 کروڑه روپۍ دې په یو په ولکه بدلیږي دا د چا سره مقابله ده د نفس سره لکه هلته د جهاد په مرکز کې دا ثواب ده دلته په مدرسه کې تا ته دا ثواب ده په خانقاه کې دا ثواب ده